سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 11مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 22 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. غزه کې ناورین جوړیږي، د لوږې، بمبارۍ او بې ځایه کېدو تازه څپې. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د پراخو عملیاتو تیاری نیسي، د دغه کلابندې سیمې اوسیدونکي د سخت انساني ناورینونو سره مخ دي. د اوسکار د جایزې یو ګټونکي نړیوال ستوري د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي نیواکګرو پوځیانو کړنې نازیانو ته ورته وبللې. او پر اوکراین د روسیې پراخ هوایي بریدونه، لسګونه ملکي قربانیان او د امریکایي فابریکې ویجاړېدل. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې ناورین جوړیږي، د لوږې، بمبارۍ او بې ځایه کېدو تازه څپې. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د پراخو عملیاتو تیاری نیسي، د دغه کلابندې سیمې اوسیدونکي د سختو انساني ناورینونو سره مخ دي. د فلسطیني چارواکو په وینا د پنجشنبې له سهار راهیسې د اسرائیلي نیواکګر پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 48 فلسطینیان وژل شوي. 14 هغه کسان دي چې د مرستې د ویش پر مهال مخامخ په ډزو ووژل شول. د غزې د روغتیا وزارت هم ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د لوږې له امله 2 نور کسان هم مړه شوي، چې له دې سره د لوږې د قربانیانو شمېر 201 تنه ته ورسېد. له دې جملې 112 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اټکل کړی چې د غزې 90 سلنه اوسیدونکي بې ځایه شوي دي. دغه ادارې خبرداری ورکړې چې د سرپناه مرکزونه د سقوط په حال کې دي او هره نوې بې ځایه کېدنه د ناورین کچه نوره هم لوړوي. د فلسطین د کورنیو چارو وزارت د اسرائیل د نیونې پلان د مرګ حکم بللی دی او د روغتیا وزارت ویلي چې د شمالي برخو د روغتیایي منابعو سویل ته لیږدول به د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د کور پرېښودل او یا په کور کې پاتې کېدل دواړه د مرګ معنا لري. په منځنۍ غزه کې د دیر البلا په یوه خیمایي کمپ هم بمبار شو چې سلګونه بې ځایه شوي کسان یې ځای پر ځای کړي وو. عیني شاهدان وایي پوځ یوازې څو دقیقې مخکې د وتلو خبرداری ورکړی خو بمباري یې ټول کمپ لمبه کړ. د اسرائیلي نیواکګر پوځ دا کړنې ګڼو هیوادونو او بشري بنسټونو په کلکه غندلي او هغه یې د بشري اصولو سرغړونه بللې. د اوسکار د جایزې یو ګټونکي نړیوال ستوري د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلي نیواکګرو پوځیانو کړنې نازیانو ته ورته وبللې. د هسپانیې وتلي هنرمند او د اوسکار ګټونکي خاویر باردیم د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي پوځ د کړنو په اړه توندې څرګندونې وکړې. باردیم یوه ویډیو خپره کړه چې پکې یو اسرائیلي سرتیری یو فلسطینی ماشوم د ساتیرۍ لپاره وژني. نوموړي سرتیری بیا د دغه بوږنوونکې صحنې ویډیو په آنلاین بڼه خپره کړه او هغه یې افسانوي منځپانګه وبلله. باردیم د خپلې لیکنې په تبصره کې دغه عمل د فلم شندلر لیست له صحنو سره پرتله کړ چې د په وینا د نازي افسر آمون ګوت انځور یې راژوندی کړ. هغه په انسټاګرام باندې په خپله پاڼه ولیکل: د اسرائیل پوځ نازیان دي. آیا تاسو آمون ګوت په شندلر لیست کې په یاد دی؟ یو سادیستي افسر و چې بندیان یې یوازې د ساتیرۍ لپاره له خپل بالکون څخه په ډز ووژل. هغه د شرارت، بېمعناتوب او د یو ظالمانه پوځ د بې سزا ظلم انځور و. نن هماغه د ویرې او غیر انساني کړنو منطق د اسرائیلي پوځ لخوا د فلسطیني ولس پر وړاندې کارول کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې راځي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل پر وړاندې نړیوال بحثونه روان مخ په ډېرېدو دي. د جګړې له امله تر اوسه له 2,000 زیات کسان وژل شوي او پر اسرائیل د نړۍ د مشرانو، د بشري حقونو د ډلو او ګڼو مشهورو څیرو لخوا پراخې نیوکې شوي دي او همدا اوس د فلسطینیانو په خلاف د نسل وژنې د بندولو غوښتنه شوې ده. د غزې د جګړې 83 سلنه قربانیان بې ګناه ملکي وګړي دي. د ګارډین 902 مجلې او لوکل کال ګډې څېړنې ښودلي چې د اسرائیلي پوځ د یو محرم ډیټابیس له مخې د غزې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو ډیری برخه بې ګناه ملکي وګړي دي. د راپور له مخې د 2025 کال د مای تر میاشت پورې د اسرائیلي پوځ د استخباراتو په نوملړ کې شاوخوا 8900 د حماس او اسلامي جهاد جنګیالي د وژل شویو په توګه ثبت شوي. خو همدې مودې کې د غزې د روغتیا وزارت لږ تر لږه 53,000 مړي ثبت کړي دي. دا معنا لري چې یوازې 19 سلنه وژل شوي جنګیالي او 83 سلنه یې ملکي وګړي دي. د څېړونکو په وینا دا کچه د اصلي جګړو په تاریخ کې بې سارې ده او یوازې د روانډا نسل وژنې، د سبرینیڅا قتل عام او د روسیې د ماریوپول محاصرې سره پرتله کېدی شي. د راپور لیکوالان وایي دا شمېرې د هغه نیوکو ملاتړ کوي چې اسرائیل په غزه کې د نسل وژنې مرتکب دی. اسرائیلي پوځ د راپور د شمېرو ردولو هڅه کړې خو په څرګنده یې
د نوملړ له شتون انکار نه دی کړی. په ورته وخت کې د اسرایلي چارواکو ځینې لیک شوي څرګندونې لکه د پخواني پوځي استخباراتو د مشر هغه خبرې چې د لسګونه زره فلسطینیانو وژل د راتلونکو نسلونو لپاره ضروري دي د نړیوالو نیوکو سختو غبرګونونو او د نسل وژنې لپاره ښکاره نښې ګڼل کیږي. نړیوالې جزایي محکمې د اسرایل پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه پر پخواني دفاع وزیر د جګړې د جنایتونو د ترسره کولو له امله د نیوکو حکم هم صادر کړی دی. د ټرمپ ادارې د امریکا د ټولو 55 میلیونه ویزو لرونکو ارزونه پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ټرمپ اداره د 55 میلیونه کسانو ویزې بیا ارزوي څو د هر ډول سرغړونې په صورت کې یې لغوه کړي او یا یې د ایستلو اقدام وکړي. وزارت ویلي ټول ویزه لرونکي د پرلهپسې څارنې لاندې دي او که داسې شواهد ترلاسه شي چې یو کس د سفر یا استوګنې شرایط نه پوره کوي لکه د ویزې مودې څخه زیات پاتې کېدل، جرمونو کې ښکیلتیا، د عامه امنیت ګواښل یا له ترهګرۍ سره تړاو، نو ویزه به لغوه کیږي. راپورونه ښیي چې دا څارنه اوس له ناقانونه میشت مهاجرینو اخوا د قانوني ویزې لرونکو سیلانیانو او زده کوونکو پر ویزو هم غځېدلې ده. د مهاجرت د پالیسۍ انسټیټیوټ یو چارواکي پوښتنه راپورته کړې چې د دې سترې پروسې اغېزمنتیا تر کومه حده ده، ځکه څېړنې د هغه کسانو پر ویزو هم کیږي چې ښایي بیا امریکا ته داخل نشي. او د پای خبر هم دا چې پر اوکراین د روسیې پراخ هوایي بریدونه، لسګونه ملکي قربانیان او د امریکایي فابریکې ویجاړېدل. روسیې د بېساري هوایي بریدونو په لړ کې د اوکراین پر ګڼو ښارونو د ډرونونو او توغندیو باران وکړ چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او مهم ملکي تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. د اوکرایني چارواکو په وینا یوازې په تیرو 2 ورځو کې د 504 بې پیلوټه الوتکو او شاوخوا 40 توغندیو کارول د اګست میاشتې تر ټولو پراخه حمله وه. په لویدیځ ښار مکاچیو کې د امریکا پورې تړلې یوه فابریکه په بشپړ ډول نړېدلې او لږ تر لږه 15 کسان پکې ټپیان شوي دي. په لیو ښار کې هم د بریدونو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی، 3 ټپیان شوي او 26 کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه زیاتوي چې خارکوف، خرسون او څو نور ولایتونو کې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 9 ملکي وګړي وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. اوکرایني سرچینې وایي دا بریدونه د ډیپلوماټیکو هڅو پر مهال شوي چې د نړیوالو اندېښنې یې نورې هم زیاتې کړي دي. د جګړې له پیل راهیسې روسیې د اوکراین په تکراري ډول ملکي اهداف په نښه کړي چې پراخ انساني او زیربنایي زیانونه یې اړولي دي. بهرني خبرونه همدومره او د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.